او دا امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث په خپل کتابه کې ذکر کړی دا داغه خلاصه دا ده چې وتر 3 رکعات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وتر هم 3 رکعات کول، صحابه کرام به هم 3 رکعات کول، وسه پورې د ټول امت په دا باندې عمل د هغه وتر 3 رکعات کوي. خو غیر مقلدین د امام بخاری او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره نه مني، وایي چې وتر 3 رکعات نه دي بلکې یو رکعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دا. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک میاشت کې یا په نورو میاشتو کې د شپې به د 11 رکعات المنځ کوي. 11 اول به د 4 رکعات المنځ کوي. بیا فرمایي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وای تاسو د دغه د حسن او د دغه د وګدوالي تاسو ما کوي. یو سره چې یو ښه کار وکړي کنه ورته چې یاره دومره زبردست کار وکړي بس تاسو ما کوي. داسې دا خبره باندې 4 رکعات به کول، بیا به هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا 4 رکعات کول، او بیا به هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات ثم يصلي ثلاثا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات وتر کول. نو ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا حدیث نه دا خبره ثابتوي چې د وتر رکعاتونه دا 3 دي، یو رکعت نه ده. او امام بخاری رحمت الله علیه هم دا حدیث راوړی دی چې وتر دا 3 رکعات دي، یو رکعت نه ده. او غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني، وایي چې وتر دا 3 رکعات نه دي بلکې یو رکعت. غیر مقلدین فتاوا برکاتیہ پدا کے لیکن صفحہ نمبر 93 کې اصل وتر 1 رکعت ہی ہے. اصل وتر چې کومه د هغه یو رکعت 3 رکعات نه دي. نو په دې مسله کې هم غیر مقلدینو د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت هم کړی دا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت هم کړی.